ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری او ستاسو دوست او ورزګر اواز افریدي په اواز د خیبر کمرخیل ادبي ټولنه کې تاسو ته مخاطب یم. په دا ادبي پروګرام کې نن د موږ سره یو درون شخصیت موجود دی، ښاغلی افګار صاحب. موږ اول دته په دا اواز د خیبر کمرخیل ادبي ټولنه کې په پښتانه مینه د زړه تل نه هرکلی وایو، خدمت شي ورته وایو. او دې نه پاس بیا چې کوم دی موږ غواړو چې د افغان صاحب نه چې کوم دی تپوسونه وکړو. نو اول تپوس افغان صاحب زموږ دا دی چې تاسو چې کوم دی زموږ دغه پاڼې ته د اواز د خیبر کمرخیل ادبي ټولنې مینوالو ته خپل چې کوم دی تعارف په خپله باندې وکړئ، خپل نوم چې کوم دی خپل تخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خپل نوم اختیار محمد ده او تخلص میں افګار خټک ده. شاعري کم از کم زه د 48 سال نه کوم، 48 کالو نه مونږ په سکول کې وو چې موږ لیکل کولو، خو هغه وخت کې پرې پوهېدو نه چې شعر ده، رباعي ده، غزل ده، لوحه ده. نو هغه وخت نه موږ خپله شاعري کوو او ډاکټر اسماعیل خیل نوښار اوسېدونکي یم. ماشاءالله ماشاءالله. مینوالو دا خو افګار صاحب د خپله ژوبونه موږ ته راوړل. نو موږ دا تپوس ته نه کول غواړو، ته خو زموږ د استادانو په سره څېړلو یې چې تاسو د ادب په میدان کې، یعنې د شاعرۍ د لیکلو قدم په کوم وخت کې ایښی دی؟ شعر شاعري کوم وخت نه کوو؟ زه کم از کم د 12 یا 14 کالو عمر کې وم چې موږ شعر ولیکلو، خو پوهېدو پرې نه چې دا غزل ده، مخکې بیت یا رباعي ده، خو بس شوق مو و که نه. نو هغه به موږ ځان سره کاغذونه جمع کولو، کله به ورک شو، کله به بس چېرته کاپۍ کې درد شو. خو اوس تقریبا داسې وخت تېر چې لیکو، په کاپۍ کې ځان سره لیکو. او استاد هم زموږ یو ولاد رضواني شاه خټک چې زموږ د کلي یو ښه شاعر و او اوس وفات شوی ده. کتاب هم شته او ډېر شاعران او ملګري پیدا کړي دي په خپل کلي اتم کې که نه. او خپل هر شی نوم یې ایښی ده. نو مینوالو دا خو د ښاغلي افګار صاحب تصویرات چې تاسو واورېدل. اوس موږ غواړو چې په اواز د خیبر کمرخیل ادبي ټولنه کې په دې ادبي پروګرام کې د ښاغلي افګار صاحب نه چې کوم دی د ده کلام موږ واورو. د تاسې پروګرام لپاره د ساده غوندې غزل ده ارشاد چې دومره ښه غزل نه ده، خو موږ د وړیتوب غزل ده نو او موږ یې چې لږ که نه ملګرو تاسو سره شریک وو. چې مازدیګر کې زی راځې جانانه، چې مازدیګر کې زی راځې جانانه، خیال مې د زړه وړه ساتي جانانه. چې مازدیګر کې زی راځې جانانه، خیال مې د زړه وړه ساتي جانانه. او ورځ خو مې ښه وي راته نه یادېږي، ورځ خو مې ښه وي راته نه یادېږي، زړه نه مې نه وځي د شپې جانانه. ډېر زبردست. مسافر صاحب د دریم شعر دی چې الله دې تا راته جب جوړ کړي که نه، الله دې تا راته جب جوړ کړي که نه، په تا منلې مې روزې جانانه. او غم چې د تا په ما را ډېر شي کله، په ما را ډېر شي کله، ونیسم لار د میکدې جانانه. او عرفات استادي یو شعر ده پکې چې
نوم پرې زه هر وخت د تا اخلم نو که زه هر وخت نوم پرې زه هر وخت د تا اخلم دا چې زه اړوم تسبیح جانان ډېر دا بیا وایه نوم پرې زه هر وخت د تا اخلم دا چې زه اړوم تسبیح جانانه ډېر زبردست د خپل نظر در پسې خور ګرځوم د خپل نظر در پسې خور ګرځوم د خپل نظر در پسې خور ګرځوم کړي چې په مخ زلفې خورې جانانه ډېر ښکلی ډېر نو د اخیرا شعر د مختاره ارشاد د ټولو ملګرو په خوښه سره که نه ارشاد دغه انداز دې لیونی کړل دغه دغه انداز دې لیونی کړل ما چې ما افګار تر ښکلوي جانانه ډېر ښکلی ډېر مینه وکړو ډېر ډېر مننه کوم چې تاسې ما غوندې یو ساده عاجز ګرانو مینهوالو موږ غواړو چې د افغان صاحب نه یو بل غزل هم واورو نو افغان ته چې کوم دی یو غزل ورته بلنګ ارشاد دی دا یو غزل ده ساده غوندې زه اکثر ساده ځکه یم چې زه په خپل شاعرۍ کې ما تر اوسه خو ګرانټه کې نه ما ته راځي و نه مې څه ته پکې په کار د مناسب لیکلی که نه چې بچي پرې خو دا لکه پخواني شعرونه دي لږه شوخي به پکې که نه داسې غزل دی چې د ښکلو نه مې ویره کېږي د ښکلو د ښکلو نه مې ویره کېږي زمونږ په چم کې دا خبره کېږي ډېر وسته په چم کې دا د خبره ښکلو نه مې ویره کېږي زمونږ په چم کې دا خبره کېږي او غیږ کې مې ونیسه چاپېر شرانه مسافر صاحب ډېر ښکلی غیږ کې مې ونیسه چاپېر شرانه ساړه مې خدای به چې دلبره کېږي چې بیا بند ویا غیږ کې مې ونیسه چاپېر شرانه غیږ کې مې ونیسه چاپېر شرانه ساړه مې خدای به چې دلبره کېږي او دریم شعر دی چې ولې ناپوه یم په هر څه پوهېږم ولې ناپوه یم چې ولې ناپوه یم په هر څه پوهېږم زړه دې وطن ته مسافره کېږي ډېر ښکلی ډېر ښایسته یو بل شعر درپسې مخکې چې یخ به نو نه وي مونږ د کلي موسم یخ به نو نه وي مونږ د کلي موسم هر کال یې دلته زلیګره کېږي ډېر ښایسته هر کال یې دلته زلیګره کېږي او خوند کوي ډېر د پسرلي دا موسم خوند کوي ډېر د پسرلي دا موسم ګل پکې لوړه په ډبره کېږي ډېر زبردست او بل شعر ده پکې چې رقیب مې وي چې مبارک دې شیار رقیب مې وي چې مبارک دې شیار د یار دیدن دې بختوره کېږي ډېر ښکلی ډېر ښایسته او اخیرا شعر ده چې افغان د خپلو چم کې کور واخیستو افغان د خپلو چم کې کور واخیستو نو شاعري خو اوس بهتره کېږي افغان د خپلو چم کې کور واخیستو نو شاعري به اوس بهتره کېږي نو دا تاسې په خوښه د مسافر صاحب مېلمه هم راغلی ده د زړه د کومې نه او د زړه د تل نه تاسې مو دومره قدرمن یو قدر ساتل غواړو چې د خبر ورونو خاص کر چې د مونږ له کوم خلک داسې چې موږ مخاطب وي کسو مونږه دا مشاعره چې دو د څه مقصد دی پوره دو که ځوان پرې رسول غواړو بلکې د خبر د سیمې نه موږ داسې راتلونکي راغلي او راوتلي خلک یو په یو ځای باندې راجمع شوي یو خپلو نظریو خال کې موږ سره ناست دي خو مونږ نظر یکي یو دی مونږ مقصد یکي یو دی دا افګار صاحب چې موږ راوستی ځان سره مېلمه که دا هغه د زړه په کور کې مو زوی ویل که دا یې مو وګڼوه مونږ مقصد دا دی چې دا کوم د مونږ کل دی کوم ثقافت دی کوم کلچر دی کوم د پښتو خدمتګار خلک دي دا وپېژنګلي د تاسې سره وکړو او په تیره دا ووایو چې دا تاسې هم حق جوړېږي ډیپټي جوړېږي چې کوم شاعران وروڼه دي خاص کر په د شعر و شاعرۍ شوقیان وروڼه دي چې هغه دغو خلکو ته داسې سپورټ ورکړي موږ یې نه غواړو
مقصد دا نه دی چې زه یې غواړم سپورټ داسې ده د مونږ مشران دي که زه دا خبره وکړم افغان صاحب په زندګي باندې چې 48 سال و 43 کاله پښتو خدمت کول دا ملا مهم چې دغه وکړل کم از کم چې دغه څه حرامویو موله سترګې غړوي چې دا ګلونه به رنګونه راوړي موله به لږه زندګي اسانه کړي ما دا خبرې چې تاسو ته ویلو ډېره ضروري وي ډېره مننه مینوالو مسافر صاحب خپلې خبرې وکړې همدارنګه چې کوم دی ملتونو نه ما چې کوم بل افکار څه موجوده وه دغه خپلې کلامونه وړاندې کړل یقینا هر یو بیت د شعر دا د کونې کړی کوي او موږ د افغان صاحب ډېره مننه کوو چې موږ دلته کې راغلل او زموږ مننه قبوله کړه او همدارنګه د مسافر صاحب ډېره مننه کوو د زړه له تله مننه یې کوو ډېره ډېره مننه والسلام